سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی وشي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي کوم چې هغه مذاکرات کې د بین الافغاني مذاکرات نوم لای شوي وو خو متاسفانه هغه کار ونه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو دپاره نه وو راغلي. زموږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته موږ ورسېدو. زیاتې زموږ حضور په افغانستان کې ضرور نه دی او تېره میاشت چې تاسې ولیدل په خپله دننه په کابل کې د ظواهري پیدا کېدل او د هغه وژل او دې سره جفت د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې دا نړیوالو ته او د سیمې هېوادونو ته اوس یو څه ننګونې دي او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به